علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د نن بیا د یوې نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یم. هیله لرم چې روغ او جوړ یاست. نن غواړم په دې ویډیو کې درته وښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک اکاونټ د تل لپاره له منځه یوسو. که چېرته تاسو هم غواړئ چې د فیسبوک اکاونټ مو له منځه یوسئ، نو دا ویډیو تر پایه در سره وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ګنټۍ نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو راځو اوس څنګه کولی شو فیسبوک اکاونټ له منځه یوسو. نو لومړی به راسئ فیسبوک ته. کله مو چې په فیسبوک باندې کلیک وکړو، دلته کونج کې 3 ټکونه باندې کلیک وکړئ. دلته لاندې راسئ، دلته به سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، نو دلته بیا به هم په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله به چې په دې باندې کلیک وکړ، نو لاندې راسئ، دلته اکاونټ اونرشیپ اینډ کنټرول په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، نو دلته دوهم اپشن چې ده ډیکټیویشن اینډ ډیلیشن په دې باندې به کلیک. نو دلته تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ ډیلیټ کړئ. نو دلته ډیلیټ اکاونټ باندې لاندې دې باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړم، دلته به بیا لاندې راسئ، نو ډیلیټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ. نو اوس دلته بیا هم په ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو آی ډي به په 13 ورځو کې ډیلیټ شي. نو که چېرته تاسو هم غواړئ آی ډي مو ډیلیټ کړئ، نو 13 ورځې باید بیا خلاصه نه کړئ تر څو ډیلیټ شي. که چېرته مو بیا خلاصه کړه، نو تاسو کولی شئ په 13 ورځو کې بیرته هم راوګرځوئ. نو دغه و د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې خوښه شوې مې وي او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه له لیدو څخه.